زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. راځئ چې اوس واورو پروګرام ستاسو आवाज د خپل کوربه شهزاد. د وختونه داسې په سټیجونو چې څومره پرفارمنس جدا به هم کولو، بیا د سکول نه چې کوم دي داسې کلي علاقو کې د یار دوست داسې واده به نو په هغې کې به هم خپل سټیج یو کارګردګي مستقبل دپاره هېڅ حیثیت نه لري. فن یې صرف موجوده ټایم دپاره صحیح وي که اصلاح په لکه بعضې ملګري وایي چې یاره فن کې مونږ میسیج ورکړو، پیغام ورکړو، بالکل کار کوئ، ښه کار کوئ او مطلب که سبا ته نه مې تا یو ویډیو غږېږي چې دنیا د معاشرې ته خو پکې څه پیغام وي، که یو سړی ډنګ ډوت او ټوپونه او ډانسونه او دا شیزونه سبا په قبر کې ملګري راځي را دي شي دې فیلډ ته، خو مطلب په صحیح لیول په صحیح بیلنس د معاشرې صحیح عکاسي وکړي، غلط مطلب داسې غلط فهمي فیلاو نه کړي. لکه تاسو ګورئ زیاتره ماشومان ناپاسې والدین ولي دا دغه دا کیسې دغه دیر کې بل ورځ شوې داسې بېوسو خلکو که تاسو وګورئ د هغوی چولې د دې نه بلې شولې د دې نه مطلب رزق شو که نه، الله پاک رزق ورکوي، خدای یو وسیله سازه شوه. ډېر خلک به د خلکو په غلامو کوي، د خښتو په بټو کوي، اقدام دی دغه رنګ چې ورک خلک دي د سکرین نه پناه کېږي، نو تاسو په هغوی پسې ځئ او هغه چې کوم دی واپس سکرین ته رابلئ او هغه خلکو ته یې معرفي کوئ چې یاره دا انسان د سکرین نه دغه شوی. نو زه خو وایم چې دې وخت کې تاسو ډېر بهادر کار کوئ او ډېر تکړه خلک یې، نو الله دې ستاسو غونده کې خلک ډېر زیات پیدا کړي چې کم خلک ورکېږي نو هغه ډوبېدو ته نه پرېږدي، واپس سکرین ته راولي. نو ستاسو ډېره مننه. مرکه وشوله ماشاءالله ډېره زیاته مزېداره وشوله، خو لږ شان شور پکې راغلی، په دغې د نه ډېر زیات معذرت غواړم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمندو کتونکو د پروګرام ستاسو आवाज سره زه ستاسو قربا شهزاد خان دا وخت چې کوم دی نو لایف او براه راست تاسو مونږ کتلی شئ. راغلی م د مشتاق لاله خواله چونکې د واینز او د سوشل میډیا یو ځلنده ستوری کو ته مونږ ووایو نو هم کم به نه وي. د خپل مصروفه وخت نه راله وخت راغوښتل مې چې یو څو خبرې ترې خپل ویورز دپاره واخلم. مشتاق لاله د وخت راکولو یو جهان مننه. السلام علیکم جی. او وعلیکم السلام شهزاد بھائی، ستاسو ډیره مننه، ستاسو د چینل والم ډیره مننه چې مطلب څومره ستاسو مینوال دي، ستاسو فالوور دي، هغوی دا ټایم مونږ ګوري، د هغوی ډیره زیاته مننه جی. شکریہ. مشتاق لاله دا راته ووایه چې د واینز په دنیا کې ماشاءالله د ډېر وخت نه مونږ خبره کو زه دا ویم د 4-5 کالو نه مخکې چې کوم دی مونږ ستاسو ویډیوز به کتل او ډېر زیاتې خوښولې به مو. دا راته ووایه چې د واینز دنیا ته څنګه راغلی، چا نه متاثره شوې، ټریننګ مو کوم ځای کې واغستو یا مطلب څنګه؟ بیان داسې کار دی چې مونږ لکه د سکول د وختو نه داسې په سټیجونو چې څومره پرفارمنس جدا به هم کولو، بیا د سکول نه چې کوم دي داسې کلي علاقو کې د یار دوست داسې واده به نو په هغې کې به هم خپل سټیج یو کارګردګي شو کوله. نو بس په هغې کې چې کوم دی به سټیجونو باندې پروګرامونه د هغې نه بیا دغه فیسبوک لاین ته رالو، فیسبوک نه بیا یوټیوب شو، بس ورو ورو ربطه چې کوم دی دغه دی نن هم تاسو هم پېژنئ، هر سړی چې کوم دی بس دغه لالا نوم باندې اوس یو پهچان یو نوم هم ځان له معمولي شان ساز کوي. صحیح. ماشاءالله مشتاق لاله که مونږ وګورو تاسو چې کوم دی نو د فني تاسو له اول فني دغه ډېر زیات وایرل د هغې نه تاسو ورو ورو اصلاح طرف ته راغلی، نو دغه سوچ مو څنګه راغلی بیا؟ بیجان داسې کار دی چې فني هم ښه دي، خو که یو سړی سوچ وکړي نو فني د مستقبل لپاره هېڅ حیثیت نه لري. فني صرف موجوده ټایم دپاره صحیح وي که اصلاح په لکه بعضې ملګري وایي چې یاره فني کې مونږ میسیج ورکړو، پیغام ورکړو، بالکل دا خبره غلطه ده. که په دې زما ملګري خفه کېږم نو ایم سو ساري، زه دې معافي غواړم، خو لیکن هر ملګري ته زما دا ریکویسټ دی چې کوشش وکړئ د معاشرې دپاره یو ښه میسیج، یو ښه پیغام په اصلاحي طریقې سره ورکئ. ولې چې انسان سره دا مرګ بالکل 24 غنټې یو شان رواني، نو په کار ده چې لږ معاشرې له صحیح کار وشي او صحیح پیغام، صحیح میسیج، دا ډنګه ډوته دغه شیزونه نه سړی لږ پرهیز وکړي، نو دا ښه خبره ده. څومره ملګري زما اواز اوري نو هغوی ته مونږ وایو چې په اصلاح کار کوئ، ښه کار کوئ، او مطلب که سبا ته نه مې ستا یو ویډیو غږېږي چې دنیا د معاشرې ته خو پکې څه پیغام وي، که یو سړی ډنګه ډوته او ټوپونه او ډانسونه او دا شیزونه سبا په قبر کې مې پازا وي، نو دا ښه خبره دا ده چې سړی لږ احادیثو مطابق د قرآن د مطلب د مشرانو چې یو ښې خبرې، یو ښه میسیج، یو ښه پیغام د پښتون کلتور په یو صحیح طریقې یو صحیح تصویر پیش شي، نو دا ښه خبره ده. صحیح. بل دا راته ووایه مشتاق بھائی، تاسو ماشاءالله چې څومره ستاسو هغه ویډیوز وایرل روانو څومره تاسو، خو مونږ ګورو څه ورځې داسې مطلب څه ټایم نه مونږ ګورو تاسو غایب یې د دغه نه، وجه څه کیدی شي د هغې؟
بس زه به دا ووایم چې زه خو لکه یوازې که تاسو څومره ملګري ګورئ نو دوی لکه صرف دغه واین دنیا کې مصروفه وي که نه جي نو بعضې ملګرو پکې داسې خپل پرسنل کارونه هم شته خو زیاتره ملګري چې کوم دی صرف دغه واین ته کاته وي که نه نو الحمدلله زما هم داسې وړوکی شان روزګار دی دا پرنټینګ پریس کار کوم لکه دا کپونو باندې پرنټ چپیانې کوم څومره اډورټایزمنټ وي که نه جي سکولونه شو کالجز شو یا داسې پټرول پمپ شوې دا دغه شی دوی اډونه چې کوم دی کوم ساین بورډ دي یا په دې روډونو باندې دا غټ بورډونه ویني یا د ودونو دا کارډونه شو مطلب سټوډنټ کارډ شو یا دا سکولونو پیپر شولې څومره د کمپوزینګ کار وي یا کیپس بنین دا څومره پرنټینګ پریس چپایي کار وي نو زه په دغه کې مصروفه شوی ډېر زیات یم او تاسو ته پته نن سبا د پیپر ورځې دي او سکولونه راته ډېر زیات دي نو د هغې کمپوزینګ کول دي داسې راسره کسان لګیا وي ځای په ځای باندې نو هغه اډرونه اخیستل دي او دغه حل کول نو د ویډیو سایټ هم دماغ ډېر زیات نه دی پرېږدي صحیح جی ډیره زیاته مننه چونکې زه شارټ تپوسونه ځکه کوم قدرمندو کتون مشتاق لاله چې کوم دی نو خپل کاروبار کې بیزي دی ډېر زیات کسټمر زی راځي نو زه یم چې زه دوی وخت خراب نه کړم او شارټ تپوسونه ترې وکړم انشاءالله روان وخت کې به یو دغه مرکه هم د دوی سره بیا وکړو خو مشتاق لاله دا راته ووایه نن سبا چونکې د واینز په دنیا کې هر ځای کې بلا شی واینز دي پلانې واینز او ډنګرې واینز ډېر زیاته یو کمپټیشن غونته کې دور دی تاسو کوم دغه نن سبا سې ډېر خوښوئ او څه میسج څه پیغام ورکوي چېرته نوي واینز والا راځي او دا کوم چې زاړه دي دي ته څه میسج څه پیغام ورکول غواړئ چونکې تاسو سینیر ډېر وخت بس زه خو لکه مطلب زاړه خو الریډي هغه څنګه وي دا خو ګاګړان دي که نه هغوی ته به زه څه پیغام ورکړم هغوی خو الریډي په دې فیلډ کې وخت هم وشو هغوی ښه هم پېژني او بد هم پېژني او کوم چې نوي ملګري راځي رادي شي دې فیلډ ته خو مطلب په صحیح لیول په صحیح بیلنس د معاشرې صحیح عکاسي وکړي غلط مطلب داسې غلط فهمي فیلاو نه کړي لکه تاسو ګورئ زیاتره ماشومان راپاسي والدین ولي دا دغه دا کیسې دغه دیر کې بل ورځ شوې داسې که نه ټیک ټاک کې نو مطلب سوشل میډیا دا استعمالول پکار دی هر سړي له پکار ده د دنیا د هر یو دغه نه پکې ځان دستی کې خبر کړي که لاول به اخبار راتلو نو اخبار به مطلب چې نن به کار وشي 2 ورځې پس به په هغې کې چپۍ راله دا خو که یو ځای کې एकदम کار وشي نو تا ته په سکندونو کې مطلب پیغام زره په فیسبوک یوټیوب دا تا ته راشي نو ټیک د سوشل میډیا استعمالول پکار دی خو مطلب د اخلاقو دایره کې لاندې رادي شي ملګري دی نه چې کوم دی د ډېرو بېوسو خلکو که تاسو وګورئ د هغوی چولې د دې نه بلې شولې د دې نه مطلب رزق شو که نه الله پاک رزق ورکوي خو دا یو وسیله ساده شوه ډېر خلک به د خلکو په غلامو کې د خښتو په بټو کې یا په داسې په نور لانجو کنجو کې به ډوبو مطلب مزدورانو کې چا په ارمونو کې چا په څه کې مطلب مزدورانې کولې دا یو آسان لاین دی یو ایزي لاین دی نو پکار دا نه ده چې یو سړی د ایکټینګ وکړي نه په علماو پسې ګرځي د هغوی نه ریکارډینګونه کوي داسې شاعرانو پسې ګرځي هغوی نه ریکارډینګونه کوي داسې ماشومان چېرته لوبې کوي د هغوی نه ریکارډینګونه کوي داسې فصلونه ښیي د قدرت نظارې ښیي نو انشاءالله تاسو ته به پکې مطلب دې سره آمدن هم راځي او لکه ژوند به هم صحیح تېرېږي خو د اخلاقو دایره کې په کار د زما څومره کشران دي دوی د اخلاقو په دایره کې دننه ویډیوز تیاروي جی ډېر زیاته مننه مشتاق صاحب د وخت راکولو یو جهان نو اخر کې زمونږ کتونکو له څه پیغام یا مطلب زمونږ چې دا کوم هلې ځلې دي د دې باره کې څه ویل غواړئ نو تاسو خو چې دا کم اقدام دی دغه رنګ چې ورک خلک دي د سکرین نه پناه کېږي نو تاسو په هغوی پسې ځئ او هغه چې کم دی واپس سکرین ته رابلئ او هغه خلکو ته یې معرفي کوئ چې یاره دا انسان د سکرین نه دغه شوی نو زه خو وایم چې دې وخت کې تاسو ډېر بهادر کار کوئ او ډېر تکړه خلک یې نو الله دې ستاسو غونډه کې خلک ډېر زیات پیدا کړي چې کم خلک ورکېږي نو هغه ډوبېدو ته نه پرېږدي واپس سکرین ته راولي نو ستاسو ډېره مننه او څومره کتونکي دي هغوی ته خو زه بار وایم چې بوګس کینې دغه ختمې کوي مینه محبت عام کوي او په معمولي خبرو یو بل سره ورانې مه راولئ او مینه محبت عام کوي ډېره مننه ډېر زیاته مننه قدرمندو کتونکو مشتاق لاله چې څنګه ما اکثر تاسو به کتلي په سکرین باندې یا مطلب موږ زیاتره ریډیوز کې هم لږ فاتح شوي نو ریډیو آن د مایک یو انسان یو شانې خو بیا مطلب ریل کې بل شانې خو ماشاءالله ما بالکل دا فیل نه کړه څنګه چې مشتاق لاله چې کوم دی نو په ویډیوز کې هم هغه شان داسې هم یو ډېر ښه شخصیت دی الله د دوی قدر وکړي بهرحال زه دا انټرویو مې نوره اوږدول غوښتل د دوی سره خبرې دومره مزه کوي زه چونکې د کیمرې شاته کسټمرز ته ګورم د دوی هلو ځلو ته ګورم کار ډېر زیات دی نو په دغه وجه خپله خپرونه هم په دې ځای باندې راټولوم او چرته چې مو صحیح خاد آباد خوشحال اوسئ تل بریالي اوسئ د هغه لوی الله په امان इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।